د یو ملګري پوښتنه کړې ده، وایي په کور کې مې میږیان ډېر دي، د میږیانو څخه غواړم چې خلاص سم. بیخي ډېر دي، وایي نه ډوډۍ ځینې خوړای سم او نه کور ته کوچني ماشومان یې هم په عذاب کړي دي او بیخي ډېر سخت په عذاب یم، نه کتغ ځینې خوړای سو، حتی داسې لاولي وایي په مځکه کې د غنمو تخم نسو ځینې پاشلی چې بېرته دوی ټول راټول کړی وي. نو د دې دپاره یو علاج محترم وروره، میږی د ورکېدو دپاره علاجات خو ډېر دي، خو تاسې کوشش وکړئ د میږیانو څخه په نورو علاجاتو کار واخلئ، په یو بله لار د لارو یې ورک کئ، خو په داسې لار یې مه ورکوئ چې تاسو میږیانو باندې دوا وپېښئ، قتل عام یې وکئ، میږیان مړه کئ. ولو که هغه خلک او یا شریعت هم ورته جواز ورکوي چې کله دوی ضررناکه سي، انسان ته ضرر ورسوي، بیا مرګ جایز کیږي، او علما هم دا فتوا ورکوي چې مرګ جایز دی. خو د دې تاوانونه موږ په خپلو سترګو لیدلي دي. تاسو دا تجربه کوئ، چا چې پر میږیانو دوا پاشل، چا چې میږیان وژلولل، د هغه سړي پای بیا وګورئ چې هغه سړی څنګه پای لري. خامخا به یا عصابي کیږي، یا به اولاد عصابي کیږي، یا به په کور کې بیره ورلویږي، یا به دا معاصرې فتنې چې اوس اکثر پیش دي، دغه میږیان یې لوی سبب دی. نو کوشش وکړئ د میږیانو د ازاره ځان وساتئ، تر ډېره وخته پورې قتل کوئ مه، دوا مور باندې پاشي، وژنې مه، ور مه پر بدلوئ. داسې خلک سته پر میږیانو یې اور بر کړی، پوډر یې ورته پاشلي، دوا یې ورته پاشلي، دا ټول هغه شیان دي چې دته تاوان کوي او دی د مرضو کور جوړیږي. نو میږی چې دی هغه یو داسې شی دی چې د دم او د تعویض او په خبرو تقریبا په ډېرو شیانو د ورکېدلو لارې سته، خو تر ډېره وخته به سړی د میږي د مرګ لاره نه لټوي. که د یو چا په کور کې میږیان وي نو خاوره به راواخي او یو موټ قدر خاوره به راواخي، په دې موټ قدر خاوره باندې به 3 واره دا ووایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. 3 واره دا آیات ووایي او بیا دې فراغه خاوره باندې پوکي او بیا دې هغه خاوره په 3 واره باندې د غار په خوله کې ورته توی کړي، انشاءالله میږیان به ورک سي. او دا بهترین علاج دی. نور علاجات هم سته، هغه د پخوانۍ او تجربه هم پکې سته، خو دغه بهترین علاج دی. او کوشش وکړئ د میږیان د مرګه تر یو وخته ځان Yeah.